لرم کاروبار لرم خدای دې کې شل مې لټله څنګه بزنس دی دا څنګه بزنس دی چې 100 روپۍ دی بزنس ته څنګه بزنس لري څه کاروبار لري ته خو ما ته خپل کاروبار ما شرکتونه دي وروره زه د شرکتمار نه شرکت لرم دغلته فابریکه لرم د ډوډۍ شرکت د ما د مثال لرم خو زه تا ته یو خبره زه وکړم تا ته ما شپږ کاله د استنبول کې تېر کړي 4 کاله ما قاچاقبران ګرو کړي په دې پوهېږې 4 کاله قاچاقبرانو چا سره ظلم کړی ده ما تا ته مستقیمه له قاچاقبران نه 15 زره یورو دی یو قاچاقبر نه مثال دغلته هغه اخیستی ده کلنګ اخیستی تا اخیستی او وای خدای نه پوهېږم والله که زه خپل سر دیوال ته ونیسم وپای دې تا څنګه بدمعاش چې نه کامره خلاصه نه ما ریل نوم چاته په استنبول کې نه ده یاد ما ریل نوم په استنبول کې چاته نه ده یاد کړي ما ریل نوم چاته یاد هر قاچاقبر ما په ریل نوم پیژني په استنبول کې ما ریل نوم څه شي دي ته خو ما ته وایې چې غالي بدمعاش خپل ریل نوم تاته یم یو خلکو ته اخلم چې ما سره مثال په واتساپ کې وي داسې وغږېږي دوستانې ټیک ټاک کې زه خپل ریل نام نه اخلم چې ما ریل نام څه شي ده ګوره تا ته وایم زه مثال دلته ټیک ټاک سپینم ما خپل نام ایسته کړی ده زه دلته خپل نام هم نه لیکم په دې خاطر نه لیکم ګوره دا قاچاقبران مثال دا وړې لانجې دا شپږ کاله ما مخکې استنبول کې کړي دي او کوم یې او پرېکې مې د دې لپاره وي مثال استنبول کې چا غلط ټوپ نه سوی تاوولی اوس مثال خاص مې د تا سره راخیستې ده د تا سره به زه سر ویمه یا هر یا پر ګوره ما دا خبره واوره که زدنی په دې اکثرۍ کې وبه مې وایي او که زدني وم دا بدل به درنه واخلم الله که پوهېږم زه استاد یو څه ووایم زه استاد خالي د یکشنبې ورځ ته انتظار وکړه یکشنبې 3 ورځې پاتې دي زه به تاسې لایف درځم لایف ما ته وګورئ قربان شم نورې خبرې نه درته کومه الله دې ما ورته مخامخ سره ګوره زه نورې خبرې نه درسره کوم ځکه تېږم زه د یکشنبې په ورځ ما ورته په دې اکثرۍ کې معلوموو او زه تا ته یم زه ریل بدماش یم زه د ټیک ټاکر بدماش نه یم زه د شیشې مخې بدماش نه یم زه ریل بدماشي کوم بیا هم درته یم ما په شمار 100 قاچاقبران په دې استنبول کې ګرو کړي دي چې هر قاچاقبر نه مې ټکس اخیستی کلنګ مې اخیستی زه ریل بدماشي کوم زه د خلکو په خیال د شیشې مخې بدماشي نه کوم زه درځم د یکشنبې په ورځ زه د هر یو خبرې حساب درنه اخلم ښه زما او ستا جنګ په څه شي دی زما او ستا جنګ معلومه ده په څه شي ده زما او تا جنګ معلومه ده چې په څه شي ده زما او تا جنګ معلومه خبره ده ما او ستا جنګ پر هلک باندې نه ما خو جنګ نه پتی جنګ کوي نه صحیح ده زه ګټم زه زدني یم زه مثال زه ریل بدماشي کوم آفرین صحیح ده خبره واوره واله که د ایسکریم مه وله واله د ایسکریم مه وله خبره واوره ایسکریم دې ته ووله وپوهېده دا دې ته ایسکریم ووله وپوهېده ایسکریم ته موږ د ایسکریم والا یو نو موږ ټیک ټاکر یو نو خبره واوره ته دې کار وکړه هلک به دې هم راواخې ته به هم راسې ما ته پرونه وویله صحیح ده ښه خلاص شو کمپیوټر توپنچه ټانګ و تایره هم در سره اوسي هغه هم ځان سره راواخه واوره زه مثال ټانګ او تیارې ته اړتیا نه لرم چې ما او تا یار سره مخامخ شو ګوره زه ټانګ تیارې دې ته اړتیا نه لرم ته څو سیره په خواص هسې زه تا یار چې وګورم یار دې تا ته یم په استنبول کې داسې قاچاقبر نسته چې د ما عکس ته ریل ووینې او ښکاره یې کړي او ته څنګه معنی لیدلې چې ته دونې پخوانی دلته ته څنګه معنی لیدلې ګوره زه کامره خلاص کړه خو ووینم ګوره ما درته وویلې چې ما په دې استنبول کې په شمار کلنګ اخیستی له قاچاقبران نه کلنګ پیژني هر قاچاقبر ما ته کلنګ راکړی شو دا کامره خلاص کړه که نور غونډه کامره خلاص کړه ځکه ښه زه په مخه دې وروره یا کامره خلاص کړه که نور که نر یې وپوهېدې پښتون یې کامره خلاص کړه ګوره کیمره نه خلاصوم کیمره زه نه خلاصوم کیمره ګوره زه نه خلاصوم د ما یوه لانجه وایي ما به تا ته کیمره خلاصه وه د ما یوه لانجه نه ده چې د ما یوه لانجه وایي ما به کیمره درته خلاصوه ما تا ته ګوره بار کاکو ویلي دي چې ما له دې استنبول کې مثال له قاچاقبران نه کلنګ اخیستی ده په دې ته پوهېږي او که نه خو ته خو ما ته ګوره نه اصلي نوم دی اخر نوم دی رحیم دی صحیح ده نوم دی اصلي نوم اخر نه کامره خلاصه په
استانبول کې زه ګوره په استانبول کې د ما نام مشهورو پښتیوال باندې صحیح ده په استانبول کې زه درته وایم چې دا ما ته پرون ول ما ولایت نو ماخه خپل اصلي شه ولایت نو د ما په استانبول کې نام مشهورو والا کستانم څه شي دی نم زه خبره درته وکم تا ته وایم زه خبره درته وکم ما تا ته د یک شنبې ورځ کاکو ټیم درکړی د یک شنبې په ورځ زه مستقیمه درځم استانبول ته او له تا نه مې د یوې خبرې حساب وان نه خیسته ما درته ویلی چې دې کې مثال بیا زه پښتون نه یم زه یو جټ یم نور زه د تا سره مخته خبرې نه کوم یک شنبې په ورځ زه لایب درځم په تاپسي لایب دا خو ته تر اوسه تا عکس ماته راغلی سره خوله یې تر اوسه دا عکس د ما دنه دا ګوره دا عکس چې د ما وای ما به درته ویلي چې وروره دا عکس د ما ده د ما عکس دا له سره والله بالله کوي او د ما عکس ریل څوک نه مینده کولی شي زه نه دومره کمزوره یم چې د ما عکس په میډیا کې څوک مینده کړي والکه ما څه درته ویلې د ما عکس څوک مینده کولی نه شي ریل عکس د ما څوک مینده کولی نه شي زه اول ریل عکس په خپل ټیک ټاک نه لګوم او نه په هغه لګوم مثال په واټساپ څنګه دی نیمې څه شي دی رحیم دی نه نومې ګوره د ما دښمنان د ما مثال دښمنان ګوره دلته زه ډېر لرم د ما ریل لام نه چې مینده کولی او نه به یې مینده کړي زه نور د چا سره نه روابط لرم او نه نور څوک پېژنم ما ته وګوره دا خو سره خوله یې تر اوسه والکه تا ته یم دا د ما ریل عکس دنه له سره دا عکس د ما ریل دنه ها زویه دې پرېږده صبر وکړه تا دې کوه خراب دا عکس د ما ریل دنه چې دا عکس د ما ریل وای ګوره دې تلیفونو باندې نه خلاصېږي چې خلک زنګ وایي ولا دا ده مستقیمه ما درته ویلي دې دنیا کې ما ته وګوره نه خبره واورئ ما ته وګورئ قربانه لوی الله دی انسان هیڅ وخت په کار نه دی لوی الله اول لوی الله دا خبره واورئ خپل الله پروسه لرم بیا په خپل ځان پروسه لرم تم زه هیڅ انسان ته اوس په کمه نه ګورې زه ځان ډېر ضعیف بولم صحیح ده ځان تر ګور ضعیف ځان بولم زه هیڅ تر اوپه تر کمزوره سړي زه تر کمزوره سړي زه کمزوره یم خو دا بعضې چې ښه دا ځان په هوا کوي دا ځان ته چې یو شی وایي ښه دغو سره بیا زه سر وم زه ستا چې هر چا سره سر نه وم زه د داسې خلکو سره سر وایم د تا غوندې خلکو سره سر وایم زه هر چا سره وپوهېدې والله بله غریب سړي د پښو خاوره یم چې دوه شکنځل هم راته وایي که وپوهېدې زه د پښو خاوره یم خو دا بعضې چې ځان ته نوکې بدماشان نوکې زدنیان وایي بدماش یم ما په استانبول کې قاچاقبران ګرو کړي د تا غوندې خلکو نه ما کلنګ اخیستی د میاشتې 20,000 یورو کلنګ مې اخیستی زه له هر قاچاقبر نه ما شپږ کاله مخکې دغلته کلنګ اخیستی ماما څه ده خپله ده داسې صبر وکړه ته تر اوسه سره خوله وګوره ستا معلومات خلک راکوي دا خپله سره خوله دی والکه تا ته یم دومره نرزه نه بولم چې د ما په واټساپ او په میډیا کې تصویر مینده کړي په دې پوهېږې کاکو په دې پوهېږې ما درته ویلي چې د تا غوندې قاچاقبران شپږ کاله مخکې ګوره د تا غوندې قاچاقبران ما مخکې شپږ کاله مخکې ګرو کړي دي او ګرو کوم یې او کلنګ غواړم ما ته وګوره کې ما درته وپوهېدې هېڅ انسان ته په سپکه مه ګوره صحیح ده ته وزه تا ته یې نه تا ته وځئ چې نو تا څه ده ما درته وویل غریب سړي د پښو خاوره یم چې تر ما وپوهېدې زه تر کمزوره یم صحیح ده که دوه ښکنځل هم راته وکړي دا یې وپوهېدې سر کښته کوم ځم تېرېږم خو دا تا غوندې وپوهېدې چې رندکان ژژګیان وپوهېدې د دو باندې زه غوږونه پرې کوم وپوهېدې چې ته ما سره خالي مخامخ شې نور هېڅ شی نه وایم صحیح ده دا اګر د یو 800 نفره ناست دي دا اګر راته څه ووایي چې دا کاکو وپوهېدې کاکو دا رقم انسان نه دی خبره خو واوره د انسانان ته ډېر رقم انسان یم غریب سړي ته د ما سلام ده مثال سرزوري قاچاقبران غله
دا د ما په مخ کې استانبول کې ټیر نشي تاولی نه ټوپ تاولی شي. دا ما درته ویلی چې له هر کچاکبر نه د ما پوښتنه وکړې شپږ کاله مخکې ما له هر کچاکبر نه دغلته کلنګ اخیستی. ما ته ګوره زه کوم کچاکبر نه یم ته نه یې ما له کچاکبرانو کلنګ اخیستی. زه کوم کچاکبر نه یم زه کوم دغه نه یم. خو تا ته زه یوه خبره کوم دا کلنګ نوم ما اخه دا زور روپۍ دی الله دې ما روپۍ دی الله دې ما ته دې وس نه راکړي چې زه چا نه وپیدا سوریستانه په زور یې چا نه واخلم. دا رزق روزي زه نه غواړم چې زه دا رزق روزي د یوه د پیسو د انسان نه 1 روپۍ زه راشي کوم هلته ولاړ سم غول دې وخورم. سیده دا غیرت نسو. ما له یو خلکو نه ده اخیستی مثال له یو خلکو مې نه ده اخیستی چې مثال هغه دغلته بیچاره دي او مثال څوک لري نه. ما له یو کاکو ما د سرزورو خلکو سره ځان ویلی سرزورو خلکو سره ما ځان ویلی. ما خو درته وویل ښه ما و تا یو پیدې چې ما و تا سره مخامخ شو ما و تا یوه خبرې کړو سیده اوس هېڅ که ته څونې خبرې وکړې زه څونې خبرې بې فایدې دي. صحیح ده دا خبرې پې فایدې دي. ما درته ویلی چې د ما او تا حساب خالي د 1 شنبې په ورځ به سره کېږي د 1 شنبې په ورځ به د ما او تا حساب کېږي. خو دا ستا کس که راغلی ته خو خپله سره خوله یې که زما هلک جوړېږي زما پسکوټک جوړېږي هغه لا جلا خبره ده. دا د ما کس له سره ده نه ما خپله یو بدماش هلک خوښېږي تا هم بدماش هلک را سره اوسي. کاکو دا عکس له سره د ما ده نه زه په میډیا او په واټساپ کې عکس پرېږدم نه. نن ولې چې یو سړی خلاف لري هغه عکس نه لګوي وروره په دې ښه ځان مثال مطمئنه که مازغه خلاص که چې یو سړی تا ته په زراو په سلاو په مثال 2000 خلاف لري هغه له سره ریل عکس نه په واټساپ لګوي نه په ټیک ټاک کې لګوي. ما درته ویلې زه د ټیک ټاک بدماش نه یم زه مثال زدني یم زه مثال مخامخ د خلکو سره سرزورو خلکو سره ما ځان ویلی. ما ته ګوره قربانې سم دا زدني مدني نوم ما اخه سیده څه دې کړي ته ما ته خپل هنرتوب راوښیه کړي دي څه کړي تا افغانستان پته کړی دی ته څوک یې ته دونه غټې خبرې کوې ستا د وزن سره دا خبرې وایي. د ما زه چې په کوم وزن باندې دا خبرې کوم زه زور لرم څه زور لري ته ما ته ووایه په خونه کې مور ږیږدی څنګه ما عملي کړي. کاکو یو خبره زه درته وکړم زه مثال دلته په لایف کې نه غواړم چې ځان مشوره کړم د 1 شنبې په ورځ زه درځم ما د 1 شنبې ورځ تا ته ټیم درکړی زه درنه کتېږم تا ته ما د تا سره مخامخ چې رالې دا زما او ستا شاهد اګر د 1500 نفره ناست ما او تا شهیدان ما او تا 1400 کسان ناست دي 1400 کسان ناست دي ملا به شهیدان وي زه به لایف درځم مخامخ او له تا سره ما د بې خبرې جوابونه که زه به پښتون نه یم ما او تا به مخامخ خبرې کوو زه ریل بدماش یم زه ریل زدني یم. ځه سیده ځه کښته څه قربان سم مننه کوره بات سیده نو ته راسه دې سره ورته خبرې وکړه بدماشان دوی سوه زدنیان دوی سوه ګرو دوی کوي ټوله بدماشي په دوی کې ده ولې موږ ته بېخي ټوله زدنیان نه سوه زرخوره نه سوه سیده زرخوره ځای زه وغیم ته دونې زدنیان سوه خلکو په سترګو نه وینئ 15 ورځې استانبول ته ناست راغلي وروره سیده یو 15 دانې پیدا زرخوره ته یې سوس بدماشان ته یې سوس ګردشان ته یې سوس ته خو راسې مخامخ سې ما سره یا د شرطو سینهبند زه په تی باسم که نه باسمه ورو لکه نرانو غوندې ژوند وکړې دا څه بېغیرتي ما پلانکي نه روپۍ اخیستې الله دې ما ته وپیدا دا وس نه راکړي ما نه چا نه وپیدا چا نه یوه سوریستانه په زوره واخلم دا کوم نرتوب دی دا څه نرتوب دی دا غیرت دی تو خدای دې چا نه یو غریب سړی راګیر کړم تر ځان یو کمزوره راګیر کړم چې ما را استانبول کې ما وخت تېر کړی دی زما تر 15 دانې را سره دي وپیدې زه یو مسلمان کښېنم پیسې ځینې واخلم دا رسکروزي ته یې غواړئ دوستانو دا رسکروزي په والله بالله که په 1000 کاله وغواړم زه مالته مردګي کوم خو غول خورم وپیدې خو دا رسکروزي نه غواړم چې چا نه زه په زور یو شی واخلم دا څه مردګي دی دا یا وایي زه د پکتیا یم بېغیرته پکتیا سپی دي ستا غوندې تا خدای نه کوي وپیدې تا غوندې بېغیرته ته ګرو که پکتیاوال ګرو کوي نه خو دغه شان دوستانو زه ته وایم دغه خلک را پیدا شي د یو بسته ولایت وپیدې نوم به دی خو دوی خلکو سره به څه کوي زدنیان هم دوی دي بدماشان هم دوی دي وپیدې ګندګیریان هم دوی دي وپیدې بچهبازان هم دوی دي هر شی به دوی کوي د بسته ولایت نوم به ورسره بد وي
چې تا څه کړي دي، تا کم نرتوب غیرت کار کړی دی. ته راځې پر ځان وپوهېدې بس تا ولایت نوم په ځان بدی ولې؟ تا غوندې چغال وپوهېدې که ته نر وایې که ته غیرتي وایې تا دا خبرې نه کولې. تا به راته ویلې چې کاکو وروره څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ کاکو ادرس یې چېرې دی؟ ما او تا غواړو سره ووینو. صحیح ده؟ هېڅ د ټیک ټاک ته حاجت نه و چې ته راغلی وې ټیک ټاک ته ما پسې شخصي کې مې نمبر در استوی، شاید مې نمبر هم ولرې، تا په شخصي کې مسیج هم راته کړی دی. صبر وکړه. وګوره ته یوه دقیقه دوستانو، ښه دا د اختار دی ماته ناوی کړی دا نه یې کړی. ګوره کنځا نه درته کوم پیسه په دې دا میسج کې ته ښه ګڼې کې بدې ګڼې زه لایب ټوکې جوړې تکړې قراري ده. ګوره درته اختار در کوم چې زرسم د لکان را لګوي او بیا ته دلته پوښتنې در کوې چې دا څنګه ده، تا خو به دا بل کار نه وي کړی دا نه یې کړی. ګوره کنځا نه درته کوم په عزت درته یم چې لایب کې دې بیا دا خبر واورم پرتوک در نه باسم په دې سر دې در تړمه زه ښه ته دوی نه بدماش یې چې ته راځې د خلکو نه پرتوک باسې، خلکو نه وپوهېدې بدماشي کوې. تا حاجت څه شي و؟ تا به یې ښه په انسانیت مسیج کړی وای ماته چې کاکو ته چیرې یې. صحیح ده؟ که ته واقعیت یو زدني اوسې، ځوان اوسې، تا وله که غواړې ځان یو ځای ته ورسوې، اوله د یو سړي صحیح ادرس پیدا کړه، ځان ته یې مخامخ کړه. صحیح ده؟ بله ورځ به یې زه تر دې ځای نیولی وای. صحیح ده؟ که دې چاګان را پشکې وله، که دې مرمۍ را په سر کې دا خالي کولې، به د هغه مخامخ خبرې کړو. حاجت دا خبرو ته څه دی؟ بدماش ته سوې، زدني ته سوې وروره. دا څنګه خلک دي والله بالله که سړی پوهېږي وپوهېدې. دوستانو دا ټیک ټاک دی وپوهېدې، شمشېرزن او کوڅېزن نه دی معلوم وپوهېدې. هر سړی ځان ته وایي زه د زدني یم وپوهېدې. دا ټیک ټاک وپوهېدې بس هر سړی وایي زه یم. اوس